تاسو ته پته ده دویم دا چې دنیا کې رونو بیا یو حالات لګېدلی دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ذات اقدس په باره کې په انډیا کې بعضې خلک راپاڅېدلي دي یوه ښځه مرداره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ذات اقدس په باره کې نازیبه الفاظ ویلي دي. رونو په دې د مسلمانانو زړونه مجروح کیږي، د مسلمانانو زړونو ته قسم ده د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه تکلیف باندې یقینا د مسلمان زړه مجروح کیږي او مسلمان ته تکلیف رسی. رونو دا مونږ د دې مسلمانانو حکومتونو ته دا اپیل کوو چې داسې خلکو سره تاسو بایکاټ وکئ چې زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نازیبه الفاظ استعمالوي. نو لہذا دا د مسلمانانو حکمرانو ته دا اپیل ده چې تاسو د دې خلکو نه بایکاټ وکئ او د داسې خلقو مصنوعات مه استعمالوئ چې خدای پاک جل شانه د دوی هغه معیشت تباه کړي. اولې زما د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم ده د خپله کنځله زغملی شم، ما مور ته وکې زما پلار ته وکې زما ځان ته وکې زما خاندان ته وکې نه زه به صبر وکړم او زما مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې وکې والله چې سر مې ځي پکې چې هغه ونه زغمم. نو لهذا دا زمونږ په دې کمزوري خوله باندې دا خبرې دي چې دا زمونږ څوک ځان ته مسلمانان حکمرانان یی باید چې دوی سره بایکاټ وکړي او د دې خلکو دا سفیران د دې خپل ملک نه ملک بدر کی او رکی کی والا چې تاسو سره موږ تعلقات نه چیړو او تاسو سره موږ تعلقات نه شړو. ولې تاسو زموږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم نه کوئ نو موږ ستاسو په حکومتونو څه کوو؟ خدای پاک جل شانه دې زموږ ټولو مسلمانانو ته دا توفیق راکړي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د مبارک ختم نبوت د عقیدې د حفاظت دپاره الله پاک جل جلاله مونږ استعمال کی او زمونږ مالونه او جانونه او زمونږ سرونه الله پاک جل جلاله د دې مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناموس مبارک باندې قربان کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.